د پاکستان طلا په نامه یک تلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د طلایي میزان 19 چې د اکتوبر میاشتې 9 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. هند ته د بهرنیو چارو وزیر سفر. هند نوي ډیلي ته د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له سفره هرکلی کړی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند. اسرائیل او حماس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د پلان پر لومړي پړاو هوکړه وکړه. او د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی څوکۍ د الیامین ګنداپور استعفا. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان نوي ډیلي ته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له سفر هرکلی کړی دی. ښاغلي جسوال په خپل ایکس باندې لیکلي تمه ده چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو په اړه رغنده خبرې وشي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس احمد تکل ویلي چې امیر خان متقي د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر په رسمي بلنه نوي ډیلي ته سفر کړی دی. د نوموړي په خبره تمه ده چې ښاغلی متقي به د خپل هندي سیال او د هند د حکومت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د سیاسي اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه مفصلې خبرې وکړي. دا سفر د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د هڅو په لړ کې ارزښتناک بلل شوی دی. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مسکو کې تر رسمي ناستو او غونډو وروسته نن د هندوستان هیواد په رسمي بلنه نوي ډیلي ته په سفر روان سو. ټاکل شوی ده چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب د خپل هندي سیال او ګڼو نورو هندي چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي د سیمې او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا باندې مهم بحثونه ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او د حماس غورځنګ د هغه د وړاندیز شوي سولې پلان ته لومړی پړاو هوکړه کړې ده او تړون یې لاسلیک کړی دی. ټرمپ ویلي د دې هوکړې له مخې به ټول بندیان ژر خوشي شي او اسرائیلي ځواکونه به د یوې هوکړې شوې کرښې تر شا شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د هوکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ملګرو ملتونه به د سولې د بشپړ تطبیق او بشردوستانه مرستو په برخه کې ملاتړ ته دوام ورکړي. له دې سره د غزې اوسیدونکو د اوربند د اعلان له وروسته په سړکونو کې د خوښۍ نڅاوې کړي دي. اسرائیل او حماس د ټرمپ د سولې د پلان پر لومړي پړاو هوکړه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حماس دواړه د هغه د وړاندیز شوي سولې پلان پر لومړي پړاو هوکړه وکړه او تړون یې لاسلیک کړ. Negotiations are going along very well. We're dealing with Hamas and many of the countries, as you know, we have زه ډیر ویاړم چې دا اعلان کوم. اسرائیل او حماس دواړه زموږ د سولې د پلان پر لومړي پړاو هوکړه کړې او دا تړون یې لاسلیک کړی دی. دا معنا لري چې ټول بندیان به ډیر ژر خوشي شي او اسرائیلي ځواکونه به د یوې هوکړې شوې کرښې تر شا شاتګ کوي چې دا به د یوه قوي، دوامداره او تلپاتې سولې په لور لومړی ګام وي. ټرمپ له قطر، مصر او ترکیې د منځګړیتوب مننه کړې ده او دا تړون تاریخي او بې ساری بللی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان پر بنسټ د غزې د سولې د هوکړې هرکلی وکړ او ویل چې ملګرو ملتونه به د هغه د بشپړ تطبیق ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونه به د دې هوکړې د بشپړ پلي کېدو ملاتړ وکړي او دوامداره او اصولي بشردوستانه مرستو رسولو ته به وده ورکړي او موږ به په غزه کې د بیا رغونې او د وضعیت د ښه والي هڅې پر مخ یوسو. په ورته وخت کې حماس په یوه رسمي اعلامیه کې تایید کړی چې
د جګړې د پای او د بندیانو د تبادلې لپاره یوې هوکړې ته رسېدلي. حماس دې هوکړې ته د رسېدو لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د منځګړو له هڅو مننه وکړه. د حماس یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیلو ټول ژوندي بندیان به د شاوخوا 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې د هوکړې د عملي کېدو څخه په 72 ساعتونو کې آزاد شي. د دې سره سم په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې د غزې اوسېدونکي له اسرائیلو سره د اوربند د هوکړې د خبر له اعلان وروسته سړکونو ته راووتل او په نڅاو سره یې خپله خوشحالۍ څرګنده کړه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سرچینې وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیامین ګنداپور د لرې کولو او پر ځای یې د سهیل افریدي د ټاکلو پر احتمال غور روان دی. که څه هم د ګوند مشرتابه تر اوسه په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي، خو سرچینې وایي چې د بدلون موضوع د ګوند په لوړو غونډو کې تر بحث لاندې ده. دا پرمختګ په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ګوند نه د اختلافاتو راپورونه زیات شوي دي. د ګنداپور او د عمران خان د خور ترمنځ لفظي شخړې او متقابل تورونه د اختلافاتو اور ته لا نوره هوا ورکړې ده. ویل کېږي د ګوند بنسټګر عمران خان د خیبر پښتونخوا د حکومت د کړنو او د ګوند د چارو له مدیریت نه خوښ دی، چې د حالت د مشرتابه د بدلون احتمال لا پیاوړ کړی دی. د پاکستان د اساسي قانون د 113 او 114 مادو له مخې د وزیر اعلی د لرې کولو پروسه یا د استعفا له لارې او یا د بې باورۍ د رایې پر وړاندې کولو ترسره کیږي. تر دې دمه د تحریک انصاف ګوند په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د بګرام هوایي اډه د روسیې او امریکا په ګډون د نړۍ د لوی هیوادونو ترمنځ د بحث یوه توده موضوع ګرځېدلې ده. د امریکې ولسمشر د دې اډې د بیرته نیولو خبره کړې ده، خو روسیې، چین او ایران ورسره سخت مخالفت ښودلی او دی په سیمه کې د بلې جګړې پیل ګڼلی دی. په ورته مهال کې اسلامي امارت ویلي چې په هیڅ حالت کې به په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو پوځي شتون ته اجازه ورنکړي. د بګرام هوایي اډه د نړۍ د لویو هیوادونو د روسیې او متحده ایالاتو په ګډون د ټولو ترمنځ د بحث یوه ګرمه موضوع ګرځېدلې ده. د بګرام هوایي اډې د وتلو په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه په دې اړه له اسلامي امارت سره په خبرو اترو بوخت دی او که افغان لوري یو هوکړې ته ونه رسېږي بدې پیښې به رامنځته شي. موږ اوس له افغانستان سره خبرې کوو. زه غواړم چې دوی ژر او سم د لاسه بګرام بیرته راکړي. که دوی داسې ونه کړي تاسو به وګورئ چې زه به څه وکړم. د امریکا د ولسمشر څرګندونې بې ځوابه پاتې نه شوې. د روسیې، ایران او چین په څېر ځواکمنو هیوادونو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د بیا راژوندي کولو هڅه په سیمه کې د یوې لویې جګړې پیل وګڼلو. خو په دې برخه کې اسلامي امارت په دې اړه سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په هیڅ حالت کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اجازه ورنه کړي. پوتین که په دقیقه توګه ووایم په بشپړ قاطعیت سره اعلان وکړ چې نه یوازې د افغانستان په خبره کې بلکې د هغه د ګاونډي هیوادونو په خبره کې د پوځي اډو له جوړېدو سره هم مخالف دی. هغه ټینګار وکړ چې روسیه خپله هیڅ ډول پلان او نیت نه لري چې داسې اډې جوړې کړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څرګند ډول وویل چې افغانستان او د هغه حکومت هیڅ بهرنی هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد په قلمرو کې پوځي اډه جوړه کړي. دا دریځ د بګرام هوایي اډې په اړه هم پلی کیږي. د بګرام برخلیک به څه وي او د دې اډې په اړه روانې شخړې به کله پای ته ورسیږي؟ شنونکی په اړه داسې وایي: موضوع بازپسگیری پایگاه نظامی بګرام هم برای آقای ترامپ و هم برای اطرافیان آقای ترامپ کاملا محرز هست که بازپسگیری پایگاه نظامی بګرام نه تنها برای ایالات متحده آمریکا بلکه برای تمام متحدان ایالات متحده آمریکا مقدور نیست و مقدور نخواهند بود. به دلیل از اینکه آمریکا با هزینه هنگفتی که در افغانستان به خاطر تحقق منافع استراتژیکش سرمایه گذاری کرد در نهایت به شکست مواجه شد. پوښتنه دا ده چې آیا امریکا به بیرته افغانستان ته راشي؟ که څه هم د امریکا پوځ د اسلامي امارت پر وړاندې د 20 کلونو جګړې وروسته له افغانستانه ووت، خو د ناکامې مبارزې ترخې تجربې سره آیا بیا به هلته حضور ولري او په نهایت کې امریکا به د پوځي برید پرته نور کوم انتخابونه ولري؟ د هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب ووایي.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د چارواکو لخوا په ټولنه کې د ناغوښتل شویو دودونو او کړنو د مخنیوي په موخه یوه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې چارواکو د اسلامي امارت د رهبر د فرمانونو ته په اشارې سره د دې دودونو او کړنو د مخنیوي په اړه د هغوی پر له منځه وړلو ټینګار وکړ. د اسلام مشر د 18 فرمان پر بنسټ د ناسمو دودونو او د انسان د قاچاق د مخنیوي په هدف د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو له لوري د خبریالانو او کارپوهانو په حضور کې په کابل کې یوه غونډه جوړه شوه. د دې غونډې مسؤلینو له خبریالانو سره په خبرو کې د اسلامي امارت د مشر د 18 فرمان د پلي کولو پر اهمیت ټینګار کړی او د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول یې ارزښتناکه بللی دی. ځینې مشکلات چې زموږ ټولنه کلونه ځینې ځورېږي هغه زموږ خپل د لاس دی. نو اوس دغه موضوعات چې دلته ملګرو بحث ورباندې وکړي چې د ناوړو دودونو یا د ولور موضوع ده یا په بدیو کې د ښځو د ورکولو موضوع ده، دا داسې یو موضوع نه ده چې نورو خلکو پر موږ باندې تپلې ده. که زموږ او ستاسو مخور و مشران و سپین ږیري دا سره کښېني د دې دپاره حل لارې پیدا کړي. همدا تاسې یاستئ قدرمنو مشرانو ملګرو چې د روان وضعیت او روانو حالاتو په اړه د افغانستان ولس ته آگاهي ورکوي. هغه که زمونږ علمي څیرې او سیاسي شنونکي دي او که رسنۍ او د رسنیو مسؤلین دي. له دې امله چې تاسې په یو ډېر حساس او په ډېر مهم ځای کې قرار لرئ، افغانستان د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله او د اطلاعات او کلتور وزارت رهبری وپتېله چې ستاسې سره یوه ناسته وشي. د رسنیو مسؤلینو هم د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول مهم بللی او له حکومتي چارواکو د لا زیاتو ملاتړ غوښتنه کړې ده. نهادهای مختلف در رأس وزارت محترم اطلاعات فرهنگ در همکاری با رسانه و نهادهایی که در این راستا مسئول هستند و در فرمان هم از اونها یاد کرده، اینا زمینه از این مساعد بسازند که خبرنگارای افغانستان با گزارش های تحقیقی هم از جنبه های مثبت و هم از منفیش، از شناسایی باندای قاچاقچی شروع تا مثال های بسیار مؤثری که از مفید واقع شده در جامعه و یا که بسیار زیاد ضرر وارد کرده برای جامعه، از اینا گزارش ها و مثال های را تهیه کنند. سیاسی کارپو په دې ناسته کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت د مشر فرمانونه باید په جامع او بشپړ ډول تطبیق شي. رواجونه د ظلم دغسې دي. په کور کې نجلۍ سپین سرې شوه، مخکې حماد صاحب هم دې ته باندې بحث وکړي، په بیرون کې خوار و غریب و بېچاره سپین سرې شو. یو پیسې ولور نشي پیدا کولی او بل یې ارزانه ورکوي نه. دا یو غټه ستونزه ده. د دې ستونزې دپاره زما پیشنهاد دا دی حکومت ته چې دا تر مسجد تر امامانو پورې هم دا خبره ورسوي، هغو ته هم ووایي چې دا خپله په مسجدانو کې ووایي، تر ولسي مشرانو، قومي مشرانو، منطقې د ملکانو پورې دا موضوع باید دا لړۍ پراخه کړي او دا باید اوږده شي. په دې فرمانونو کې په لوړ لګښت د ودونو مخنیوی، له دولتي وسایطو د شخصي محافلو لپاره نه کارول، په بدو کې د نجونو نه ورکولو او همدارنګه د انسان د قاچاق پر مخنیوي ټینګار شوی دی. له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.